ګاو غوا میش چې په شان د شي ده د ګړې ده، نو دا غوا د ګړې په شان ده. دا صاحب ویل دا میخه نه ده، دا ګومیش دی، یعنی غوا د ګړې په شان دی. اولنۍ خبره خدا ده چې ګومیش د فارسی لفظ دی، دا د مجوسو نه عربو قبول کړی دی. نو د عربو تعبیرات او عبارات او لغات په دې کې نه دي معتبر، یعنی دا څه د قرآن او حدیث لفظ نه چې موږ وایو چې جاموس یا ګومیش دا چېرته قرآن ویلی یا حدیث ویلی دی، بلکې دا مجوس ویلی دی او عربو ترې نه نقل کړی دی. عربو په دې کې څه الله او رسول نه اخذ نه دی کړی، بلکې دا مجوسو نه یې کړی. دویم، ګومیش، ګو معنا غوا او میش معنا ګډه، نو دا خو د دواړو په منځ کې مشترک شو. نو چې غوا ورته ویل صحیح دي، نو بیا ګډه هم ورته ویل هم صحیح دي، نو بیا تاسو میخې ته ګډه ولې نه وایئ؟ دریم، او چې ګومیش شو نو دا د دوو شیزونو نه مرکب جوړ شو، نو بیا د غوا په نوم حلالول او غوا سره خاص کول او میش ټکي تنه لري کول د دې څه معنی چې میش تنه لري کوي او ګو تنه نه لري کوي. نو ګو هم تنه لري کوي کنه، که یو سړی ورته میش وي ګډه ورته وي نو څه نقصان به وشي. څلورم، دا ویل دا غوا ده د ګډې په شان دی. ډېره د تعجب خبره ده، ځکه دې کې د ګډې سره هیڅ قسمه مشابهت نشته چې غوا ده د ګډې په شان دی، نه د ګډې په رنګ لمشته دی، بلکې د دې لکې ده، نه د هغې په رنګ وړې دي، ویښتې دي د هغې په رنګ بالکل نه دی، په یو صفت کې هم د ګډې په شانتې نه دی. زم که انسان معمولي غوندې تدبر او سوچ وکړي نو ورکوټې ماشوم به هم داسې ونه وایي چې دا میخه د ګډې په شانتې ده. بل دا نوم هم بیا شرعي نوم نه شو چې الله او رسول په قرآن یا په حدیث کې ویلي چې سړی پې دلیل ونیسي او نیکپالي پې ونیسي چې دا خو غوا ده. دا خو اصطلاحي او معاشري نوم دی چې بالکل معتبر نه دی، ځکه معاشره کې به سبا څوک خر ته هم د غوا نوم کېږي نو په دې باندې به قرباني جایز شي؟ نه، بالکل نه. بلکې باب د عباداتو چې کوم دی توقیفي دی، د الله او رسول نه به مخکې نه ځو. عبادت کې به مونږ صرف د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوو. بل دوی د بختي اوښ په باره کې خبره کړې. ګورې غوا که هر قسم وي، که اچي که زراعتي که ستنې والی، نو دا غوا ده، اوصاف یې د غوا دي، بل نوم پې نشته دی. اخیستل د غوا دي، خرڅول د غوا دي، قصاب سره غوښه د غوا ده. بوختي اوښ دی او که بل سل قسمه اوښ دی، خو اوښ دی، دنیا ورته اوښ وایي، د دې غوښه د اوښ غوښه ده. او په عربو کې اوښ دپاره سلګونه نومونه دي، ځکه اوښ د دوی په کلتور او زندګۍ کې ډېر مهم او خاص حیوان دی او د هر یو صفت دپاره جدا جدا نوم دی ذکر کوي. لکه ناقه ښځې اوښې ته ویلی کېږي، جمل نر اوښ ته ویلی کېږي، او دارنګه فحل نسل ورکوونکي نر اوښ ته ویلی کېږي. د هر صفت دپاره به وجود جدا جدا نوم ایښی دی، نو په مختلفو صفاتو او نومونو به وجود هم ورته اوښ ویلی کېږي. بوختي ته فحل ته هم اوښ ویلی کېږي، نو دا اوښ دی. او په مختلف نسل او صفاتو به وجود غوا ده، خو میخه غوا نه ده. یو غوا روانې څوک داسې نه وایي چې هلکه دا میخه ده، یا یو میخه په لار روانې نو څوک داسې نه وایي چې هلکه دا غوا ده. خلک یې بیا در پورې خاندي. او چې څنګه په دې اوښ کې نسلونه شته دی او په غوا کې نسلونه شته چې دا اچی ده، دا زراعتې ده، دغه شانتې په دې میخه کې هم دغه نسلونه شته دي. خو چا داسې ونه ویل چې هلکه دا د غوا نسل دی، بلکې څه وایي دا د میخې نسل دی. بل دوی ویل ګوره دا اس او خر چې کوم دی د دې جنسونه جدا دي او د یو بل نه بچي راوړي. بالکل ټیک دا ذکر کړي دي ډاکټران، دا ما تېر کال کلیپ کې ویلي وم چې هغې وایي د دې اعلی برني نسل کې یو بل سره جفتوالی شته دی، یو بل سره شرکت شته دی، دې وجې نه په یو بل باندې اوس هم سپرم کار کوي. خو لیکن د میخې او د غوا په جنس کې دومره تبعید او لرېوالی دی د یو بل نه چې بالکل په یو بل یې سپرم کار نه کوي، نو د یو بل نه بچي نه راوړي.